سلامونه دوستانو، نن په واتساپ کې یو داسې مهم او ګټور اپشن درته وښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې تاسو ته یو څوک میسج ولیږي او هغه میسج ده ته پته ونه لګېږي چې آیا دغه میسج یې لوستلی دی او که نه. مطلب دا چې تاسو په دې واتساپ کې همدا باندې پوه وئ یا نه، یو چا ته تاسو میسج ولیږئ او یا تاسو ولیږي، که چیرې دغه میسج یو خړ چک واخیستو، مطلب دا چې دا میسج ولیږل شو خو یا رسېدلی نه دی، او که چېرته دوه خړ چکونه یې واخیستل نو مطلب دا شو چې دغه میسج مقابل لوري ته رسېدلی دی خو لوستلی نه دی. او که چېرته دوه آبي یعنې شنه چکونه ولګېدل نو دا مطلب ورکوي چې دغه میسج مقابل لوري کې لوستل شوی دی او یا وایس میسج دی اورېدل شوی دی. مطلب دا چې ته نه غواړې چې تا ته یو څوک میسج وکړي او هغه ته پته ونه لګېږي چې آیا دغه میسج ده لوستلی دی که نه. حل دا چې ته به هغه میسج لوستلی وي یا به دې اورېدلی وي. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغې درو نقطو کلیک کوم، بیا سیټینګز ته راځم، بیا به راشئ پرایوسي ته، دې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ همدغه ریډ ریسیپټس په نوم کوم اپشن دی که نه، دا اوس آن دی. دا چې اپ کړئ نو دا به اپ شي، نو په دې سره چې تاسو څه هر څوک میسج وکړي تاسو به یې کتلی شئ، لوستلی شئ او هم به یې اورېدلی شئ. مقابل طرف چې تا ته چا میسج کړی دی نو هغه ته پته نه لګېږي چې آیا دغه کوم میسج چې شوی دی دا ده کتلی دی که نه. او به داسې فکر کوي چې دا میسج نه دی کتلی دی، حال دا چې تا به کتلی وي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.